زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. د خلق د پورا زړه غوښتونکي شیانو سره مینه محبت لکه ښځه زامن اولاد د سرې سپینې زرې خزانې نقشهدار ښکلې وسینه څاروي او د فصل مځکې ډېر ښایسته جوړ کړل شوي دي خو دا ټول د دنیا د یو څو ورځې د ژوند سامان دی په حقیقت کې چې کوم ښه مقام دی هغه د الله تعالی سره دی. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ته ورته ووایه آیا تاسو ته د داسې شیانو خبر درکړم چې د دغه دنیوي خوندونو نه ډېر ښه دي د هغې کسانو دپاره چې پرهېزګاره دي د خپل رب په نزد بغي نه دي هغه چې د هغې د لاندې ویلې بهیږي چې په هغې کې به دوی تل تر تله وي او د دوی دپاره ښې پوکې ښځې دي او د الله تعالی له طرفه رضامندي ده او الله تعالی بندګانو لره ښه لیدونکی ده. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هغه کسان چې وایي ای د میژ ربه یقینا میژ ایمان راوړی دی نو میژ ته د میژ ګناهي نه وبخښه او میژ د یور د عذاب نه وساته. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. چې صبر کوونکي دي او رښتیا ویونکي دي او حکم منونکي دي او انفاق کوونکي دي او د شپې په آخر کې مغفرت غوښتونکي دي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله تعالی گواهی ورکړې ده د دې خبرې چې یقینا نشته د هیڅ لایق د عبادت مگر همدا الله تعالی دی او ملائکه او د علم خاوندان هم په داسې حال کې چې دوی په انصاف سره قایم دي نشته د هیڅ لایق د عبادت مگر همدا الله تعالی دی چې ډیر غالب شه حکمت ولدی.